سیب مهربانه دا دکان مې نوی خلاص کړی دی داسې خاصګاه کوم نشته دی خو زه خدای مې کوم دی نه پیدا کړي دا د سیب مهربانه شربتي غونجه او منجه او دا شربتي دوک تنگ تنگ کش تنگ تنگ دوک ډېر ښه شربت دی ښاګلانو مې جوړوم او دا خو شربتي دوبلاخ تک دوک دی او نمونه خو بس چې څه شی نوم دی کېښودو بس هغه ورپورې نښلي خو اساس شربت چې دا دی دې ته وایي کوریلو منجاول دا به سره خو د خلکو ملدانه دي او پاتې شوه دا ډوډۍ صیبه مهربانه دا وړه دمو صیبه دم مې همداسې دم دی چې مې ور چوپ کړو مخه سره به د خیر سره یو دوه ګزه به کمي یو درې څلور ګزه ټراټا یعنې کپن به لنډالي نه دغه نه لي خو زه خدای دې کوم مریض را پېښ کړي شربتي مچاکو نو دا د خدای اوس کوم مریض راولي چې دا شربتونه پېټرایي کومه چې کار کوي که نه کوي مام هغه حکیم نه په کراره ګوري دا خیر دی خدای اوس دغه دی راورسېدو د خیره دغه دی بس راورسېدو د خیره ها وعلیکه څوک یې راځه ناست ما او بوټ نیني راځه ای بچیا راورسېدو د خیره هغه تورتړو حکیم صاحب تی نو دغه دی حکیم صاحب تګو زه یې راته ته کښېنه دا ولې دا څه چل شوی په دې مې ته راځي که سره راځي که که نه همسې دې مړې دغه کړې خدای دې خیر پېښې وو وایم زړه مې ګوټ ووتو داسې حال کې دی به څه به وکړو حکیم صاحب بېګا یې شونډې څښلي دي او سابه یې خوړلي دي نور هېڅ شی هم نه دی خوړلی کاکا جانه دا سابه شومړې چې دي دا خو ډېر زبردست شی دی ځکه پاسه دې اوړی دی هغه د چا خېټه نه خرابوي یو هغه چې پخوانۍ شوي ډېرې که نه او که تازه یې خرابېږي نه خو خبره دا ده چې هرومرو د نه بل شی والی ځکه یې خېټه خرابه شوې ده نه دغه نو څه شی به یې خوړلی او رښتیا دا کوری دې دې خولې ته ولې اچولی نو کوری مې ځکه واچو چې کرونا ده که نه نو باید چې دا کرونا دغه کو خیر دی بس څنګه چل کېږي کرونا کوری هغه دغه سره جوړېږي بس ځکه خو مې کوری او کرونا داسې دی چې ما پورې راورسېد د خیر سره د خیره اوس به جوړېږي زویه د خیره ښه جوړېږي جوړېږي خو به جوړېږي خو خرچه پې څومره راځي خرچه پې د نورو نه خو ډېرې وي خو ته راته غریب ښکاري کور دې ودان نو داسې کار به وکړو چې 5,000 افغانۍ به پرې راځي حکیم صاحب څومره خرچه پرې راځي نو پښتو کې خو مې یو وارې وویلې او بله چې به زما نه دی ځکه حکیم یم زه په غوږونو لږ دروند یم لږ نه اورم لږ تېز وویوه 5,000 افغانۍ 5,000 افغانۍ او بس خدای کړی ناکام دی خو بس جوړ خو به شي که نه د خیره نو خود به جوړېږي دا خو دویانې دي فضل د خیره بسم الله که نه د خیره دوایي مو وایي ورته جوړه که د خیره دې دویانو کې ورته ګورم چې خیر سره چې کومه دوایي ده او دغه دا دوایي ده صاحب مهربانه دا دوایي ده اوس به ښکار وکړم چې او همدا ده او دا دوایي ده جوړ خو به شي د خیره که نه مړ خو به شي که نه یاره داسې کې مړ خو به شي داسې کار مه کوه جوړېږي که نه اوس دا دوا زه ورکوم ګوره چې ښه کېږي که نه ښه کېږي خولې ډېره خولې بیخي ډېره وازه کړې نوره بس څنګه وازه صبر وکړه که نه عجیبه سړی ښه بس صحیح ده ځه صحیح ده اوس ورته ګوره ژوند دې شروع کړو ګوره تو پورې وایو جوړېږي د خیره دا ولې حکیم صاحب دا ولې دا ولې ولا كينا وتعمل لك شيء ولا نيجي هذا ويدا
دا ما غیجات ساتلی وه بله دوايي سمه دوايي ورکړه کنه دغه د ما نم خرابه شوه وی نو بله ورکړه اوس ګوره صحیح شو اوس به د خیره صحیح شي ده صحیح شو کنه نو دا غلطه څه ورکړې اوش اوش ویره اوش اوش ګوره ته ما خدای ته وګوره صحیح دوايي ورکړه دا څه شی ده اوس جوړېږي ما اوس دغه دی اوس د خیر سره اوس هله ګوره د خیر سره جوړ شو نو دغه دی داسې کار وکړه که نه کاکا سړی خو ودقې په شا دې راوړی و که نه بالکل او هغه یې په خپو منډې کړي نو څه وکړو کمال وکړو څه وکړو پای یې ایسې راویمه پیسې ډېرې پیسې که پیسې بیا ستا غوندې ګانې پرېږده بیا ستا غوندې حکیم ما بیخي کله لیدلی یم نو پیسې ډېرې مړی جېبونه مې ډک دي اوس خو دې ودرېږه جېبونه مې ډک دي دومره پیسې به درته درکړم چې ته هغه جب کې ده تقدمه هغه جب کې ده تقدمه لږ صبر وکړه دا جب خو صحیح دی نه تقدمه ها دا څه دا کیمي به دې ته وایي هلته وایي ورکې او کله د غویي ورکې او کله د یو شي کله د بل شي حکیم دې ته وایي زه به تا سره ګورم بیا مې دغه ته بیا مې ماموریت ته بیا مې په عسکرو باندې دې نیسم راپاڅېږه هماغسې پیسې غوندې دي چې مې په شا راوړی هماغسې دي دغه دی نو پیسې دې ستا ککرې وخوري پیسې در کوم سر دې وخوري پیسې در کوم نو میره کوه کوبا بیا داسې کې بیا داسې کار کې کوبا وختې خو دغه دی یو خبر ده کوبا سړی خو دنه وتښتېدو که نه نه دا خو خو مې وتښتېدو اوس به چېرته پټو کې منډې وایي اوس به یې رانیسم څنګه داسې کار دی کاکا نو ډوډۍ نه م خلاصومه څنګه دې خوښه ده خو صحیح ده که نو ورته ته وایي ته مو وڅښه تا نه به همدا شی نو بیا به یې راونیسم بیا یې رانیوې شي راکه هغه د پنیر خو د خیر سره پیسو کې دې پاتې شو کاکا مو پسې لاړو نه چې د عوام دومره قمقلي نو موږ حکیمان خو به یو هم دې دپاره چې داسې شی نه راځي و بس پیسې ترې خو دا عوام و خیر و خو دوی وواله ورپسې دا هم لاړو ګډله ماما جان ریلاکس شئ ګمان کوم بل شی دنه ټېروالی دي بل شی بیا خوړلی داسې بیا بل خوند کوي خو ګمان کومه زه به تا ته وایم چې حکیم صاحب دا کورې مې ولې دې خولې ته اچولې کرونا ده دا خبره دوی مې ورکړه دوی مې خوړل او دلته به سیل شروع کړم خاصه دا خو داسې شو داسې راجګ شو او که نه بې سوره